د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1402 هجري شمسي کال د دویمې ربع سرطان، اسد او سنبلې میاشتو په جریان کې د ښځو د حقوقو اړوند 2419 قضیو په ګډون ټولې 40496 بېلابېلې دوسیې حل او فصل کړي دي. دغه راز درېګونو محاکمو په همدې موده کې 44512 وثیقې چې 9901 نکاحتونه دي هم اجرا کړي دي. د لغمان ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 1458 قضیو پر حل او فصل سربیره 1853 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 240 قضیو پر حل او فصل سربیره 1804 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د قضایي زده کړو په عمومي ریاست کې د نظامي محاکمو اړوند قضایي غړو ته 45 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د دوه کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني حل او فصل شو. د لوګر ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 1423 قضیو پر حل او فصل سربیره 1943 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست او د کابل ولایت د اسناد او وثایقو د ثبت شپږو امریتونو لپاره د دعوت او ارشاد ریاست یوه څانګه جوړه شوه. د قضایي قوې د محاکمو د امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست اونیزه مشورتي ناسته ترسره شوه. د کاپیسا ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 1915 قضیو پر حل او فصل سربیره 2209 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 1419 قضیو پر حل او فصل سربیره 2209 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د نیمروز ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 1482 قضیو پر حل او فصل سربیره 948 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي.